د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه سلامونه وخت مو په خیر د عروج څېړنیزې او خپرندوی ادارې لخوا د عمل خبري څانګې ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1402 کال د کب 24مه چې د 2024 زېږدیز کال د مارچ له 14 نیټې سره سمون خوري. زه صادق فروتن یم. اوس تاسو پام رااړوم خبرونو ته. اسلامي امارات د اروپایي پارلمان د پریکړه لیک د تصویب په غبرګون کې وایي نړۍ باید د افغانستان اسلامي ارزښتونو ته درناوی وکړي. د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد په هیواد کې د تعزیراتو د حکم تطبیق یوه اړتیا بولي او زیاتوي چې نور هیوادونه باید په داسې چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي د اسلامي امارات نوې نظامي عطشه په مسکو کې معرفي سوه. د ښاغلي بلخي په وینا اسلامي امارات د روسیې په ګډون له ټولې نړۍ سره د متقابل احترام پر بنسټ مثبتې او ښې اړیکې غواړي. په تیره اداره کې د بادغیس ولایت د مقر ولسوالي امنیه قمندان عبدالغفار طوفان د افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون له لارې له ایران څخه خپل هیواد ته راستون سو. او په پای کې اسرائیلي عسکرو یو ځل بیا پر هغو فلسطینیانو ډزې کړي چې د خوراکي توکو ترلاسه کولو په موخه راټول سوي وه. د فلسطین روغتیا وزارت وایي چې په دې پیښه کې نږدې 20 فلسطینیان شهیدان او شاوخوا 150 نور ټپیان سوي دي. د راپورونو پر اساس په ورته بریدونو کې نږدې 400 فلسطینیان د صهیونیستي رژیم له لوري داسې مهال شهیدان سوي چې د مرستو په موخه راټول سوي وه. ورته مهال اسرائیلي یرغلګرو د غزې په مرکزي برخه او د نصیرت د کډوالو پنډغالي ته نږدې پر یوه کور هوایي برید کړی دی چې د میرمنو او ماشومانو په ګډون 14 فلسطینیان پکې شهیدان سوي دي. له ملتیا مو مننه. تاسو کولی سئ د عروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.